نه ده اوس په مې چلو کې چې دا زموږ سره ټیپ ډیلیمیټډ باندې دی که نه نو موږ به چلو چې ډیټا ته به لاړ شو دا به کنورټ کړو ډیلیمیټډ نیکسټ بیا موږ راشو سپیس دی سپیس ډیلیمیټډ دی دلته موږ ته په خپله باندې پته لګي چې ټیپ کلیک شوی دی نو دی موږ ته داسې خالي خالي دی چې کله ورته موږ وایو نه دا سپیس دی جدا څه ته واړو د واړو ښه کالمونو او روګانو دی واړو نیکسټ فینیش ٹھیک شو اوس دا ا کالم چې دی دا به موږ څه کړو دا به موږ ډیلیټ ٹھیک شو چې په دې کې ډایرکټ ډیلیټ کېږي ښه دا چې کوم پوینټس لګولي دي دې ته موږ ډسکرپشن وایو دا چې کوم پوینټس لګولي دي دا ته موږ ډسکرپشن وایو موږ خپل پوینټس چې دي هغه دلته کې ولګو صحیح ده په دې په ډبل کلیک وکړو خو لاندې به پسې راځو صحیح ده چې دا مسله به کې بیا نه جوړېږي صحیح ده دا به دې څه کړو ډیلیټ انټایر رو په دې دواړو باندې بس ډبل کلیک صحیح ده لاندې به راځو چې مونږ کنفرمیشن وکړو چې او زموږ سره پوینټونه چې دا ټول راواغستی شول ښه ټیک شو صحیح شو ښه اوس زموږ سره څه خبره شوه پی ای ان زیډ ډي فارموله به لګو که نه اوسو نو از ایکول ټو دا فارموله بیا غټوي نو موږ بلته کې راشو که نه بیا به دې کې ګرانې نو کانکټینیټ ته به راشو اوکې به ته ته به وایو چې پی کاما ای ٹھیک شو انټر دا یو ډبل کلیک وکړو لاندې به لاړ شو چیکینګ بولو صحیح ده په دې کې دلته کې اوس موږ دې ته وګورو که نه دلته کې دی دا څه میسینګ شانتې دی خیال دی ورته او که دلته موږ 0 ولیکو نو هغه هلته به هلته کې پته لګي صحیح ده چې لکه دلته کې څه دی دلته څه نشته دې ته اوس دلته ال لیکلی که نه 0 که دا پوینټونه چې دي که نه دا پکې نه دي دا میسینګ دي نو مطلب دا دی چې دا وګورئ دا بیا ډېر لرې لګي که نه دا پوینټونه 47 دی خبره په 200 په دې کې روانه ده که نه او دلته کې 47 دی نو پته نه کېږي چې دا پوینټونه سره مونږ له دې بیا څه کوي مونږ به راځو دا به څه کوو دا به 0 کوو ښه 0 په دې دا پوینټونه موږ ته په دغه باندې لګوي اریجن باندې بیا راته لګوي صحیح یا دې زه بیخي سې کټ کړم صحیح ده دا دی دا رو کې مکمل ډیلیټ کړو داسې به وکړو دا رو مکمل ډیلیټ کړو صحیح ده ښه بیا به راشو کوم ځای کې چې چینج پوینټ لیکې دي دا ځایونه دي اوس په دې کې دا ټیک دی ویلیو موږ ته صحیح ښکاري که نه 3000 4000 کې په دې ځای کې اوس مسله شته موږ داسې کولی شی په دې باندې رایټ کلیک او ډیلیټ کړو ډایرکټ به ډیلیټ کېږي داسې په دې کې مسله ده نه به ډیلیټ داسې به راشو بره که فرض که دا نه ډیلیټ کړو دا موږ په پیج ور واچو که موږ دا 3D ته دا لکه هسې وایي په راځي خواخوا دی خوا وایي ګډ او لکه هلته کې -2000 او که نه 2000 لګي 61 او 25 نو پته نه لګي بیا موږ ته به هم پته نه لګي چې داسې دا خو دا خپل بیک سایډ اخیستی که نه هغه پوینټ یې دغه کړي دي په خپله باندې هغه پوینټونه د خپلې مرضۍ اخیستی دي صحیح دا ټول په ماینس کې دي نو دا په ماینس کې دي چې کوم په پلس کې راځي نو هغه نه دي صحیح ها نه داسې خبره نشته دا را کوارډینیټ اخیستی بیک سایډ یې اخیستی که نه دا بیک سایډ دا اخیستی دا د هغې کلکولیشن ده کړی دی صحیح دغه ویډیوګانې ډېرې وړې دي لکه तेईस है 215
دا صحیح دی اوس او خوا ټول ټیک دي صحیح ده مونږ ګورو که هلته کې نه راغستو نو بیا به څه مسله شوي صحیح مونږ به دا کلیک کړو نوټ پیډ ته به ویځو نوټ پیډ ته به کاپي کو سیو کړو ډیسکټاپ باندې شاور مټه د 7 ته راشو پروګرام به اوپن 7 به کولاو کو صحیح شو ښه جي نیو ډرایینګ به کولاو کو صحیح ده create points شو points for input دلته به فارمیټ وکړو دا PENZ نه سپیس ته دا کام راځي ډیسکټاپ باندې بل د فایل پروتي موږ لا سیو کړی نه شاور ورته مالي کړو شاور روډ دی صحیح ده چې دلته راشي موږ پته ولګي چې او دا فایل زموږ چې دی دې ټیک دی صحیح ده اوکې فایل نه راغلی دی اوس ډبل کلیک کړو چې څه وشو صحیح ما به خیال چې هم اقا مسله ښایي چې ده صحیح موږ به خپل فایل اوس چیک کړو دوباره easting northing easting زموږ سره د easting northing موږ هلته کې PENZD باندې کار وکړو که نه دلته پکې کوم ځای کې میسینګ راځي که نه هغه میسینګ دې لرګول غواړي دا سر ډیلیټ کول نه غواړي دا روز ځکه چې دا بیا خالی پاتې کېږي نه خیر نه خالی دې پاتې کېږي دا پکې څه مسله نشته دی به خالی ځای دي چار سو اکیس 315 سی پی ده نه صحیح ده 302 142 ټیک دی دا صحیح و نم صحیح نه په دې ځای کې زموږ سره مسلې راغلي دي ښه تاب شو ما ډیلیټ به ځای اینډ ولګېد صحیح ده دا به دې لرې کړو د ریجن ښکاري بعضې نمزګونو کې پکې ډبل ډبل کامې لګېدلي دي او ویلیو نشته که نه نو دغه مسله راغلې ده صحیح ډبل ډبل کامې پکې لګېدلي دي فایل په سره دوباره راځي کنه نه فایل برابر
صحیح شو ټیک شو کنه دا هم د دې ځګنې دا سروې شروع کړي دا په دې باندې تللی نو خدا سروې ډېره زیاته ده اوس دا کم پوینټونه چې دې موږ راواغستو دا څو دي 61 دي دا خو د 500 نه سیوا دي مونږ به لاړ شو دلته بس مونږ خپله مسله چې دا هغه به وګورو ښه چې دا کم سپیس چې پکې راغلی دی د دې خو وجه نه ده کړې صحیح ده مینې کم سپیس چې راغلی دی مسله هغې چې ده جوړه کړې ده صحیح ده نو مونږ به احتیاط کوو چې سپیس پکې نه وي ښه ٹھیک شو او بیا ځای وګورو import PENZ shower okay so pointer save شو ٹھیک شو دا اوس ازاړه پوینټونه موږ چې یو ځای ته راغونډ کړي دا به ډیلیټ ټیک شو کنه دا سروې واخا زمونږه دا شاور کې موږ یو روټ سروې کړی دا او دا د هغې څه دي دا د هغې پوینټس دي موږ به روډ باندې تللي یو ښه نو موږ په دې روډ باندې اوس کافي کار کوو پوه شئ د دې سره ډسکرپشن چې دي که نه هغه بس د دې دا سینټر پوینټ نه دي سینټر د دې دغه دا څومره سینټر چې دي لکه دا بس 1 2 3 4 1 2 3 4 صحیح ده که نه نو موږ به داسې چل کوو چې د دې په سیټ باندې به لاین جوړ کړو اپ سیټ په تیا والو دا به ټول نه ښایي صحیح ده ځکه چې په مینس کې په کار چې دا 3 پوینټونه وی چې موږ به په مینس کې یو پوینټ دی اخیستی نو موږ به خیر هم کوو داسې موږ به صرف یو پوینټ هلو ځان له یو پوینټ به ځان له هولو به زموږ سینټر شي به زموږ الاینمنټ لاین شي صحیح ده فایل به اول سیو کړو ښه فایل به سیو کړو ایاس shower road project صحیح ده جوړوم کنټرول جوړوم سرسری نو کنټرول نه بغیر زم کار کیږي نه لکه مخه ز پروفایل کراس سیکشن نشم جوړولای کنه سوچ د دې هغه الیمنت لاین نه کریټ شي نن ښه کافي سبق ته زم صحیح ده ښه پوینټ ګروپ د الریډي دلته کې اډ د نو زبر راشم سرفیس تا په سرفیس کې براشم نیم بور کوم چې دا زموږ سره سره روډ دی ها 210 نه 15 څه شي وروسته 210 کولای شو او نور هم سیوا کولای شو اوس د دې ځای پورې وسو کوم 15 کوم سرفیس براشم دا شو روډ د ډیفینیشن د براشم پوینټ ګروپ پوینټ کچه ته ګروپ زموږ سره نه نو پوینټ لبوزو په هغه طریقه به امپورټ کوو کوم چې دا پوینټس لپاره کم میتھډ صحیح ده دلته به دا سلیکټ کوم اپلای اوکې ٹھیک شو اوس دا کانټور شي دی دله موږ دا باونډري نه دا ورکړي نه دا ورکړي دا برسو په دې باونډري واغسته دا او دا به نو سیټ کوو ستا پر صحیح دا خو ډېر زیات دا خو ټرینګولیشن وکړو دا موږ چې کوم کانټور ښکاري نو لکه دا داسې هلته خو داسې نه دی که نه موږ خو داسې کې لیول نه دی اخیستی ښه نو موږ به چل کوو چې اوس په راشو صحیح ده اوس په راشو تا پرونه خبره کوله تا ما په دې کلیک کړو چې رایټ مې کلیک وکړو او لاړم جو دلته کې هغه سیزونه نه نو دا وې ایډیټ سرفیس سټایل ها ایډیټ سرفیس سټایل ما دا کویک سلیکټ ما و نه کویک سلیکټ بنو دې کې انټرول تراشه به دې کنټور کې انټرول دی دې انټرول کې موږ څور کړی دی 1 5 صحیح ده کنه نو 210 نه کما خپل باندې ټن شو اپلای کا کنټور دی نه
لګ واضح شو. واضح شو صحیح ده ټیک ده. زم بس هم دې ټیک دي صحیح دی. ها دا باونډري خو نه مخکې بزدي تا لکه مونږ به دې ته صرف دا یو ویلیو ورکو دا بل به دا په خپل خپل راځي زه په ډسپلی ته راشم ټراینګلز بس کوم شو کوم چې ټراینګلز مې نه شو کړی نو دا باونډري چې دا به زموږ نه سیټ کیږي ښه نو اوس په زه به دې کلیک وکړم د دې به فارمیټ کولاو شي صحیح ده دا دې جدا خپل ټیپ کولاو شي ایډیټ سرفیس تر علم ډیلیټ لاین په دې مې کلیک وکړم نو زه به دلته کې ډیلیټ سپیس باندې صحیح ده که نه دا مې سلیکټ کړو سپیس چې کوم اضافي لاینونه دا په خپله کټ کېږي چې کوم ټراینګولیشن شوی به پاتې شي کوم ټراینګولیشن بالکل شان نه ښه دا زموږ پوینټونه دي هې ضروري نه چې دې بالکل جو خامخا او کدي سې کې جو څه مسله خو نشته ورو صحیح ده ولک په خو شاګ ولا کنټور به خودل پکا دي چې دې بیا موږ له سره کی کراس سیکشن یې لګړي لا کین چې حاله کړی مزیداری راشي صحیح ده هدي به کلیک کوم ډیلیټ ته برازم اوی زموږ هم دغه روډ دی خیر دی دې باندې دلته کې کلیک وکړم دا به سره صحیح شو زه ټراینګولیشن چې د دې خپل اتوماتیک ټراینګولیشن شوی کنه مینول چې خلک جوړي نو اول ولهم ټراینګولیشن کوي مینول چې جوړي ښه از دغه په شیټ باندې مینول او نه په یونیورسيټیانو کې به دې کې کینو سره سم ستړی کی او دلته کې چې ته بیا راشي کینی نو بیا ول ډیره مزه ورکي او اوس کو لګا په کې نه زمانه نه چې پای اوس کوارډینیټ په دې راځتلم په انګل پای سټو او بیا دا ګران کار وکړ راغلی بس کې نو راو باسه کوارډینیټ بالکل صحیح دی دا واپس چې موږ بیگ ځو لګا کنټرول زد چې کوم دا ټول بوس ګوره کنټرول زد کی مودري دو مونږ له ګډه احتیاط وکړ دی صحیح ده مونږ له احتیاط وکړ دی چې لکه سزا پورې مونږ دا لاینونه کټ کو نو پکار چې کمانډ مونږ کینسل کو نو چې کمانډ کینسل شو بیا چې کم ځای پورې شو بیا هغه ځګ نه بیا راځي دا به وکړ دی صحیح بیا به ګران کار بیا نه صحیح هدي سنټر کې کلیک کوی صحیح چې کوم اضافي دي په خپل وکړ کیږي خو چې کوم زموږ پوینټ دی هغه نه په نه کې کټینګ کوي ځکه چې خپل دی هغه باندې ټراینګولیشن شوی دی اوس د دې ځای ته راورسېدم کنه دا ته کټ کوم بیا کمانډ کینسلوم ولې کینسلوم دا مسله ته بیا جوړ نشي کینسل مې وکړم نو اوس دې انډو کېږي دې بیا دې سره نه سٹارټ کېږي ها احتیاط نه کار وانه صحیح شو خاجي بیا اوس به چلو کوم چې دې نه با زه پورې لاړ شم مجبور دا بس بره ټاپ ته بیا موږ ورخه به اسې بیا لیول یې اخیستې دي ښه دا زموږ سره څه دی کنټور نه دا کنټور دی دا کنټور دی صحیح ده نه موږ ځان خپله باونډري برابر کړو موږ چې موږ ته دا کوارډینیټ ډېر زیات نه ښکاري چې دا ډرنګ به هم لوډېډ نه یو که نه اوس به ته الاینمنټ لاین چې دی به جوړی څه به جوړی الاینمنټ لاین چې دی که نه
create alignment from object ٹھیک شو جی نو که د باندې زرا کر سره ودرم نو دې طریقه خي اول موږ چلو کو ځانه به پولی لاین ډرا کو بیا create line by object جا پولی لاین مو ته سلیکټ کو خالي نو څه چل بوشي دا الاینمنت کو alignment به create شي ښه alignment creation tools صحیح ده alignment creation tools نو دلته کې مراد دی شمه ښه یو پولی لاین مزه کوم ډراګو ډرابو د دې څنګه مې سٹارټ اوس مې دا زما سره سره سنټر دی ښا زما د روټ تاسو چې اوس لکه څنګه وایي چې لکه د دې سایډ نه موږ اول لاین اغسته بیا ماپ سیټ اغسته وا وا سیم صحیح وه هغه شانو ټیک وایي شانتي ټیک وه ها دې ځکه مو ټریم له ګټه زیات کړی دی کنه خیر هغه ته بیا تا په ډسکرپشن کې ورته لیکلی چې دا سنټر پوینټ دی که نه نو بیا به ډېره زیاته اسانه وي صحیح دا زموږ د روډ لاین روان دی صحیح ده دا ماته سنټر ولا ظالم لکه ځه صحیح ده ٹھیک شو جی زه ولا سنټر علم ځکه چې ماته یې پته ده یو بیا چې موږ کوم پوینټونه اخیستي هغه پوینټ ته پکار چې په ډسکرپشن کې ودرېږي چې دا زموږ سره سره سنټر دی روټ سنټر دی صحیح ده ٹھیک شو لکه دا کوم لاین اوس موږ جوړو وا وا دې ته به لیکو په دې ته به لیکو بالکل هغه روډ یې که نه بعضې موقعو باندې ګوره په پولي لاین باندې کار نه کوي صحیح ده پولي لاین باندې ګوره بیا الاینمنټ لاین چې دی کار نه کوي ښه مطلب پروفایل ته وځي نه بیا به مونږ پوینټ ټو پوینټ به ټچ کوو خاص څنګه چې مونږ هغه ورکوډ یې پروجیکټ لیدلی و که نه پوه شوې اوس دا پولي لاین کلیک چې دی لاندې په ځمکه باندې کېږي صحیح ده دا زموږ سره لاین څه شو کریټ شو ښه نو دلته کې به زه راشم الاینمنټ دا په الاینمنټ باندې به کلیک وکړم دلته به راشم کریټ لاین فرام ابجیکټ او په دې باندې به ورته کلیک وکړم صحیح ده انټر به یې کړم صحیح شو بیا به ورته انټر وکړم نوم به ورته ورکړم صحیح ده الاینمنټ دی خو کوم دی شو روډ دی که نه آر ډي به ورته ولیکم روډ الاینمنټ دی ټیک ده نور به دې وبګې نه وم صحیح شو دا به زه اوکې مونږ د ویزه کې ښودو سټارټ یې د کوم ځای کې نه واخیستو 0 نه واخیستو آرډیان یې پې مونږ ته ولګولې صحیح ده که نه 0004 داسې لاړ صحیح ده ښه پی سی مطلب دی پوینټ کرو صحیح ده که نه دا زموږ سره پوینټ دی دا پوینټ دی پوینټ دی صحیح
انسټال شو تا ٹھیک شو ٹھیک شو جی دا اوس موږ الیمنٹ لاین راغو صرف یو پروفایل دی جوړوم بیا بس کوم ځکه چې بیا به ته پر اکټرس وکړي دغه ځای که نه چې ډېر زیاتېږي نو زه به داسې روان ته یم چې نه زما سره ویډیو شته الرېډي ویډیو شته نو په دې تمه چې لاړ شي اکثر بیا ډېر لکه ویډیو باندې خو مونږ دلته کې د ویډیو نه بغیر مونږ ډېر شي خبرې کړي صحیح ده پروفایل د به راشم که نه کریټ سرفیس پروفایل شور روډ ایډ به کوم چل به کوم دا به څه کوم ایډ به کوم اوکې create surface profile ها پروفایل کریشن ټولز کنه کریټ سرفیس پروفایل دا موږ سره انفارمیشن راکو د څه خبرې وکړه ها profile have been created and listed and possible to use the create profile view command to display in profile ٹھیک شو دلته کې رالو پروفایل دا پروفایل سرویس پروفایل د موږ رالو دا ار ډي الیمنټ دلته کې سلیکټ شوی نو ډرا پروفایل موږ اوکې کو ډرا ان پروفایل ویو دې باندې به کلیک وکم صحیح ده نو دلته به نیکسټ کم بیا به نیکسټ وکم مطلب دا چې تعالی پروفایل موږ درکو دي څه به درکوي 84+11 زم بس دا ټیک دی ځکه چې الریډي هغه حالت کې کوم وایي چې نه ته به 84 باندې مرا کوه ته په کم باندې موږ د پروفایل لا کړه اډیان د کم ځای کې پوری دي 84+ دا نو مزو ته 84 په ځای باندې وته 50 هم لیکل شم صحیح ده ٹھیک دی جی نو زم نه بس دا ټول ټیک دی صحیح ده نیکسټ بیا نیکسټ پدې کې کوته مو نیکسټ کریټ دا به نور دې په خپل مرزای کوي صرف موږ نیکسټ کوو دا پروفایل موږ راغو پروفایل را پروفایل موږ څه پته لګي پروفایل ډېر اهم څه دی ښا صحیح دی جی پروفایل موږ ته دا پته لګي کنه دا ګریډز لاین ډېر زیات دي نو ګریډ لاین یې صحیح د ډیټم ته وګورئ ډیټم لاین دی 50 او 60 10 فوټي په مینس کې ورکړی کنه زه به رائټ کلیک کوم او ایډیټ پروفایل ویو سټایل ها دې خبرو ته به فکر کې صحیح پروفایل ویو سټایل دا انټر ولې سم راغسته 10 فوټي راغسته نو دا لږه سی واکول شم کنه یو سیټ ته سونه راغسته بنیم بوټا بل سیټ ته سم راغسته نو زه مدا تم دس نکو نو خبرې کې چینجز ونه شو 39 دی او 40 دی دا څونه دی یو فوټ تقریبا ما ښکاري دی ار ډي الیمنټ د الیمنټ نوم د څه پته لګي مونږ په الیمنټ لاین باندې دا پروفایل لاین دی لکه زموږ سره ایگزیسټینګ ګراوند ایگزیسټینګ روډ لیول دی ٹھیک شو جی صحیح شو په دې باندې چې بیا مونږ روډ راغو هغه د پاره مونږ پروفایل لاین کریټ کوو خپل پروفایل لاین به کریټ کوو صحیح ده بیا به هغه د پاره روډ ډیزاین کوو هغه روډ به مونږ سکو دې ته به اساین کوو بیا به چې چل مونږ وکړو چې بیا به کراس سیکشن یې جوړو کراس سیکشن کې بیا موږ هغه موږ کټ او فیل ویلیو غانې راغی صحیح ده بیا موږ ته کوانټیټي چې دا مې پدې کې موږ صرف لکه دا روډ کټ فیل راغی کنه اوس فرض کړئ دا اوس یو سکوير ایریا ده ٹھیک ها او دا مطلب دا چې دا 50 میټر ده دا 10 میټر ده دا اوس چې کوم ده هموار نه ده د څه ځګونه اپ کیسه دا کټ فیل به موږ پدې کې راغی دا به موږ پدې کې راغی وس یو د روډ د ډیزاین نه مخکې کراس سیکشن دي روډ د ډیزاین نه مخکې کراس سیکشن دي مطلب دا چې مونږ صرف دغه په ورچوله پاسه مونږ به صرف اسفالټ کوو بس ٹھیک شو دا هغه د لپاره بیا ته روډ ډیزاین کولای نه شي صحیح ده او خو بیا ته صرف ډایرکټ کراس سیکشن راو باسي چې موږ د سرفیس معلوم شي صحیح دی سرفیس زمونږ دومره اپ ډاون واوري نو باقي خو بیا کټینګ او پیلینګ نه بالکل او دا روډ ته ترکول کې کنه خالی ترکول دی بس خوش او جس نوې روډ جوړیږي نو بیا با
د هغې دپاره به خپل پروفایل لاین چې دی هغه به جوړو صحیح ده ٹھیک شو نو مطلب دا ده چې مونږ چې کله سروې کوله مونږ سره په ډیټم لاین باندې په 80 باندې هغه ویښ چې دی مونږ ته په 80 باندې پروت دی ٹھیک شو نو مونږ چې کله بره د روټ سر ته ورسېدو اخرنی روټ چې مونږ څنګه کوو څونه فوټواري ده 1000 1040 که نه نو 80 او په 1040 کې څومره فرق دی دا 1000 فوټ خو مونږ دغه مونږ داسې نه دی اخیستی چې لکه مونږ 1000 2000 مونږ 100 اخیستی دی صحیح ده نو دا په 100 دا 100 سره دغه چې دا جمع شوي دي ښه نو زموږ سره دلته کې ایگزسټینګ لیول سره راغلی دی دلته به لاندې راشو ښه په دې آر ډی باندې زر انټر او انټر نه کار دی صحیح دلته کې 85 پلس 00 او 86 پلس 0 آر ډي صحیح ده دلته کې دی دا اخرنی سټاپ یې دلته لګېدلی صحیح ده نو څه دی 1039 نو دا ډېر زیات دنګ دی ډېر زیات دنګ دی زموږ دا خو لکه ایس پر سایډ چې څنګه لکه یو ایس بیلټ مونږ اغوستی دی په هغې دا دوی خپل کالکولیشن کړی دا دوی خپل کالکولیشن کړی دی چې زموږ اوس مونږ لکه نه اخرنی پوینټ زموږ څه دی 80 نو دا 80 نه هغه کټ کړو زموږ سره څومره دنګوالی راغلی خو دا په 100 کې دی خلک زموږ سټارټ د 100 نه اخیستی شوی دی 100 چې دی دی زموږ 0 دی ټیک دی جی پوه شوې نو موږ به د هغې نه 100 لرو 900 لکه 100 دې مونږ کټ کړو 900 بیا مونږ چې ډېر زیات چوت دی مطلب دا چې سم سلوپ دی پکې که نه نو ډېر دنګ دی صحیح ده یې دې خیر دی په دې باندې ګاډي چې دی بیا خطې شي ځکه چې مونږ دې ځای کې د راتلو نه مونږ پیدل نه وو راغلي مونږ په ګاډي کې تللي یو صحیح ده نو دې نه دا پته لګي چې آو نو په دې ځای کې اوس د روټ داسې ډیزاین کول غواړي چې ډېر کټینګ پکې مو ونه شي او ډېر پیلینګ پکې مو ونه شي صحیح ده نو مونږ به خپل پروفایل نوی لاین چې دا به مونږ د دې سره یو شانتې ور روانه وو صحیح ده که نه دا به په خپل ځای بل لاین به ورسره بل لاین به ورسره دقه شانتې روانه وو چې لکه چې ډېر دقته یا بره نه اوس که ته خپل پروفایل لاین چې دی هغه تا په دې ځای کې کریټ کول شروع داسې راغلی یې په داسې باندې تلی که نه لکه داسې راغلی هغه سر ته نو مسلمانان د دې ځای نه د دې ځای نه د دې ځای پورې بیا کټینګ وي که نه کټینګ به یو ډېر زیات او غر دی مسله دا ده چې مونږ ته د کنټور نه هم پته لګي ښه مونږ ته به د کنټور نه پته لګي چې هغه اخرنی کنټور څومره دی دا څومره دی ښه مونږ دې چل کولی شو چې په دې باندې لیبل هم لګولی شو په دې باندې کلیک کړو دا څه دی لیبل سپاټ الیویشن په دې کې باندې زموږ سپاټ الیویشن سره 1050 چې کوم ځای باندې کلیک کوو دی به مونږ په دې کې باندې سره 1018 کنټرول دې لپاره کېږي په دې ځای باندې څومره دی 948 دی صحیح شو په ځای چې نه دا ماله ټوټل راکړه ټوټل د دې ځای نه په دې ثابت الاینمنټ باندې څه ولګوه ما ته لیبل یې ولګوه صحیح ده نو کنټور ملټیبل زه په دې کې اوس لکه زه داسې رالم که نه صرف یو کلیک کوم ګورې ټولې آرډیانې لاله راکړې صحیح ده نو زه بس چلو کوم چې دا ټول پوینټونه یې راکړو سپاټ الیویشن یې راکړو دا ورته 20 کا هینې دا ورته 10 کا چې ښه سټډي کېږي صحیح دی لکه اوس مونږ یو بل کا مونږ د دې روډ دا چې کوم الاینمنټ په دې ځو سیده په دې باندې په دې باندې به راځي ټیک شو او د دې لپاره بیا جدا جدا لکه اوس مونږ دلته کې راشو که نه دلته وایي کاونټ ایټ ملټیپل انټرول که نه دی وایي پیک فرست پوینټ زم دا دی پیک سیکنډ پوینټ زم دا دی دی څه وایي انټر اعلان کانټور 100 زه دیم او نو د زموږ سره څه ولګول پوینټونه یې ولګول صحیح ده 100 فوټ فاصله کې دا څه دی 10 34 دی دا 10 32 دی دا 10 30 دی 28 مطلب دا چې دوه دوه نور لاله نکړل ښه او نور لاله ګوره 22 جو 24 جو 26
کنټور یې د خپله ولګو ښه ٹھیک شو دومره برخ کې دا زموږ سره څه دي لیبلې دي لیبلې لیبل سلوپ हाँ जी 1 point نو دی 2 point का ना ادي مو د کلیک وکړو او سیکنډ پوینټ زما څه شو دا شو دلته څه لیکلی دی परसेंटेज څونه سلوپ دی په دې ځای کې 10% که 100 بوټ دی نه لس بوټه پکې څه دی स्लोप نو پوره دی आता इंच یو لس فوټه اته نه دی हाँ जी 8 کې دی هم سره پوینټ چې نه پس راځي 10 انچ دی هو صحیح سلوپ پوره دی صحیح ده کنه مطلب دا دی چې د دې ځای نه که زه دې ځای ته دا روډ چې دی د خپل پوزیشن جوړ کړم دی ټیک دی हाँ जी د صحیح دې ده؟ سلوپ برابر دی د دې سلوپ برابر دی دا ټول سلوپ به زه چیک کوم صحیح ده انشاءالله به نیکسټ کلاس کې به چیک د روډ کوم د پاره لګه چې کم دغه دی سټانډرډ دی د سلوپ دا صحیح لګه کنه دا بیا موږ په هغه حساب کوو. فارموله به کوم ٹھیک شو انشاءالله صحیح ده نو زموږ سره چې دا کوم روډ دی دی ټیک دی دا وایي. خو په دې باندې موږ داسې پروفایل جوړ چې کټینګ پیلینګ پکې راشي ځکه چې بعضې نیمځای کې ډېر کته تللی دی په بعضې نیمځای کې ډېر بره تللی دی ٹھیک نو دی. ډېرې ولاړې ولاړې چړیانې دي پکې صحیح نو دا پرسنټیج موږ معلومو हाँ जी او خپل روډ چې دی هغه به ډیزاین کوو بس دونه پوره دی انشاءالله به دې ته به پریکټس وکړي د خیره ٹھیک شو بیا به نور مخکې کار کوو हाँ जी